سلامونه دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یاست. د افغانستان اتلان به د بنګلادیش پر وړاندې د راتلونکو درې نړیوالې ورځنۍ سیالۍ لپاره د غوره چمتووالي په موخه په شارجه کرکټ لوبغالي کې نن خپلمنځي تمرینات ترسره کړل. افغان اتلان به د روانې نومبر میاشتې پر 6مه، 9مه، 11مه نیټه د سیالۍ لوبډلې بنګلادیش پر وړاندې په شارجه کرکټ لوبغالي کې د سیالۍ ډګر ته کښته شي. که وګورو د بنګلادیش کرکټ ملي لوبډله هم ډېره قوي او پیاوړې لوبډله ده. د افغانستان ملي لوبډلې سره ډېرې لوبې کړي دي چې زیاتره لوبې افغانستان ګټلې دي، داسې بنګلادیش هم ګټلې دي. نو دواړې ډېرې قوي او پیاوړې لوبډلې دي، خو افغانستان کرکټ بورډ لا تر اوسه افغان لوبډله نه ده اعلان کړې. افغانستان کرکټ ملي لوبډله دا مهال په متحده عربي اماراتو کې ده چې خپل تمریناتو ته دوام ورکړی دی. په تمریناتو کې ډېر ښه ځلېږي. انشاءالله د بنګلادیش پر وړاندې به یو ښه لوبه وکړي. او دغسې تېره ورځ د بنګلادیش کرکټ ملي لوبډله هم متحده عربي اماراتو ته ورسېدله چې افغان اتلانو پر وړاندې به د درې نړیوالې ورځنۍ سیالۍ لوبلړۍ پیل کړي. د افغانستان او بنګلادیش کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ به لومړۍ لوبه د نومبر میاشتې پر 6مه نیټه ترسره شي. دغه لومړۍ لوبه د مازدیګر د خوا پر 4 بجې پیلیږي.